السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ډېر خوندور اپلیکیشن در پیژنم. دا اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره دی چې غواړي ښایسته تصویران په خپل موبایل باندې ښایسته ویډیو وکړي. ویډیو تر اخره وګورئ دوستانو. په دې ویډیو کې دا اپلیکیشن در پیژنم، کیمرا اپلیکیشن در پیژنم. د دې نه مخکې که چېرته تاسو غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ، هیله در څخه کېږي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. دا اپلیکیشن ما ډاونلوډ کړی دی، تاسو ته به ښکاري د دې مکمله طریقه در زده کومو. دوستانو د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. که چېرته دا ویډیو تاسو دی دا اپشن چې کوم دی اول نه بند وي، که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک نه ګورئ نو په ویډیو ټایټل کې به د دې اپ لینک میلاو شي چې هلته په هغې لینک باندې کلیک وکړئ، په اسانۍ سره دا اپلیکیشن بیا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو دلته کې ګورئ، تاسو کله چې تاسو دا اپلیکیشن آن کړئ دلته کې تاسو ته اپشن درکوي، تاسو ته به ښکاري دا د کیمرې لپاره دی. که ویډیو کول غواړئ په دې اپلیکیشن کې په دې ځای به کلیک وکړئ. همدارنګه ډېرې زیاتې اپشنې درکوي، بهي زیاتې اپشنې درکوي. دلته کې به تاسو ته ښکاري د دې اپشن آن کولو سره په اوکې باندې کلیک کولو سره به تاسو ته معلوم فرق ښکاري. اوس په دې کې زه تاسو ته نشم درښایي چې دا څنګه کار کوي، په کومې طریقې سره تاسو په دې کې بدلون راوستی شئ. خو دوستانو تاسو یقین وکړئ چې دا ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن په ترو تاسو ډېر کارونه کړای شئ. کله مو چې په دې اپشن باندې کلیک وکړو ډېر زیات اپشن درکوي چې بیله بیله ترتیب سره تاسو دوستانو چې کوم دي خپل تصویران چې کوم دي په دې کې په ډېر ښایسته ډیزاین کې اخیستلی شئ. په هر ترتیب سره تاسو چې کوم دی د دې په دې کې بدلون راوستی شئ، چې کوم رنګ ستاسو تصویر ښایسته په دې کې ښکاره شي په هغې ترو بیا تاسو په دې کې تصویر اخیسته شئ. دوستانو دلته کې تاسو ته ډېرې زیاتې اپشنې درکوي، تاسو ته به ښکاري بیله بیله اپشنې دي چې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ هم تاسو ته ډېرې زیاتې اپشنې درکوي. لاندې اپشن کې هم تاسو ته زیاتې اپشنې درکوي. په هر اپشن کې چې تاسو غواړئ کوم رنګ تصویر اخیستل غواړئ د دې اپلیکیشن په ترو تاسو اخیستلی شئ. دوستانو دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی، دا ډاونلوډ کړئ، تاسو یې په خپله چیک کړئ چې دا څنګه کار کوي. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیاره په امان.